محترم په حقیقت کې خزنه هم د کافرانو په نسبت باندې داسې ذلیله ده لکه څنګه چې په دور جاهلیت کې و، یعنی د کور خادمه، د بچو مشین، د سړي غلامه او نوکر ګڼل کیږي. د کافرانو په نسبت د ښځې هیڅ عزت نشته دی. هغوی زنانه صرف د خپل خواهش دپاره استعمالوي، هر قسم ناجایز کارونه ترې اخلي او هغوی چې کوم دی په بازارونو کې بربنډې ګډوي. لیکن اسلام ښځې له څه ورکړل؟ اسلام ورله څومره عزت ورکړو، څومره مرتبه یې ورله ورکړله، د کور خائس یې وګرځولو. اسلام ښځې له په ماشوموالي کې شفقت ورکړو، اسلام ښځې له په ځوانۍ کې جایز محبت ورکړو، اسلام ښځې له د مور حیثیت ورکړو، اسلام ښځې له د خور او لور مقام ورکړو، اسلام ښځې ته د بهترین متاع لقب ورکړو، اسلام ښځې له دا مقام ورکړو چې د مور د قدم لاندې جنت دی، د مور اطاعت فرض دی او د مور رضا د الله تعالی رضا وګڼله. زار شم محترمو د خوږ اسلام نه چې ښځې له څومره حقوق ورکړل، لیکن ښځې بیا هم نن راپاسېږي د ازادۍ نارې لګوي چې موږ ته د ازادي میلاو شي. زه په دې خبره تر اوسه پورې پوه نه شوم چې آیا دا ښځې د څه شي ازادي غواړي، دا کومه ازادي غواړي. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو په دې تورسر باندې د حیا او د عزت څادر رواج شي او الله جل شانه دې د کور زیب او زینت وګرځي.